قدرمنو ځوانانو تاسو دپاره دا خبره کوم چې تاسو د څه دپاره روزل شوي ورونو تاسو د اسلامي نظام د اسلامي عسکري نظام لرویه یو اسلامي عسکر او مجاهد ځان ته ووایي مجاهدین د مجاهدینو وظیفه دا ده چې هغه به د ضروریات خمسه د خپل ملت او د خپل امت 15 ضروریات حفاظت به کوي د هغې د قلمرو حفاظت به کوي د دین حفاظت به کوي د هغې د مال حفاظت به کوي د هغې د ننګ او د ناموس حفاظت به کوي د هغې د عقل حفاظت به کوي او د هغې د نفسونو حفاظت به کوي قدرمنو ځوانانو وروڼو د نن نه دغه جذبه په ځان کې را پیدا کړئ چې په اسلامي اردو کې غواړئ چې خدمت وکوئ دلته به په هغه ویاړونو باندې دلته به په هغه خوبونو باندې نه را داخلېږئ کم خوبونه چې د کلازویټ نظریه یو افسر ته یو ځوان ته ورکوي چې یو د آسایش ژوند به دي او رتبه به دې پورته کېږي د رتبو په اساس باندې به پورته ځې د آسایش ژوند به دي د عیش او د عشرت ژوند به دي خارجي سفرونه به دي وي اسلامي نظام کې په دغه جذبه باندې څوک نه را داخلېږي اسلامي جذبې ته اسلامي نظام ته چې را داخلېږي د نن نه به د خپل ځان په الله باندې خرڅوې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه ستا د عیاشۍ ستا د عیش او عشرت ځمکه دا نه ده زما او ستا د عیش او د عشرت ځمکه هغه د جنت ځمکه ده الله به هلته بدلې راکوي دلته چې ما او ته اسلامي اردو ته راځو د قربانۍ په نیت باندې به راځو د خپل ملت په خاطر د اسلامي نظام په خاطر د خپل امت په خاطر د ننګ او ناموس په خاطر د قرآن او حدیث په خاطر د مدرسې او جومات په خاطر باندې به د خپل ځانونه قرباني کوو نو الله رب العزت نه دعا کوو چې الله رب العزت تاسو ته هم دغه جذبه در نصیب کړي چې په همدغه جذبه باندې مو چې د کومه لوړه کړې ده په همدغه جذبه باندې تر اخره پورې پاتې شئ او الله رب العزت په دغه سپېڅلې لاره کې سپېڅلي شهادتونه د دین او د خپل ملت او د خپل ننګ او ناموس په خاطر موږ تاسو ټولو ته را نصیب کړي